بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغه رب چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی. له کومه وخته چې اسلامي امارات واک ته رسېدلی، د هیواد په بېلابېلو برخو کې ګڼ شمېر اقتصادي پروژې پلي شوي چې له ډلې ګڼ شمېر تکمیل شوي او ګڼې تر کار لاندې دي. د دې ترڅنګ ښاروالۍ ته هم دنده سپارل شوې چې د ښار په داخله او په ولسوالیو کې ځینې پروژې په لاره واچوي. زموږ نننۍ خپرونه د کندهار ولایت د ښاروالۍ د تیر کال فعالیتونو او د راتلونکو پلانونو لپاره ځانګړې شوې. د خپرونې کوربه مو زه محمد عمران یم او د خپرونې میلمه را سره د کندهار ولایت د ښاروالۍ ویاند عاصم صاحب را سره دی. عاصم صاحب ډېر ښه راغلاست درته وایم. کور مو آباد. ډېره زیاته مننه ښاغلی عمران صاحب. زه هم تاسو ته او د هوریت نیوز ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به په خیر تېرېږي. ډېره مننه عاصم صاحب. په تېر 1403 مالي کال کې کندهار ښاروالۍ څومره پروژې انکشافي پروژې پلي کړي او د څومره افغانیو په ارزښت؟ په 1403 کال کې کندهار ښاروالۍ تقریبا 29 لویې پروژې پلان کړي وې په مختلفو برخو کې دا پروژې وې او بودیجه چې مو د تیر کال هغه 573 میلیونه افغانۍ وه چې تقریبا 90% یې په دغه پروژې انکشافي پروژې باندې مصرف شوې ده او پاته برخه یې په عادي مصارفاتو مصرف شوې. یعنې ټوټل پروژې څومره ده؟ مالی بودیجه 573 میلیونه افغانۍ. او دغه مالی بودیجه تاسې خپله داخلي عواید وکړه؟ د ښاروالۍ عواید چې هغه پر دوه قسمه دي. یو ثابت عواید دي، بل غیر ثابت عواید. ثابت عواید هغه دي چې یو خو هغې ډېره برخه زموږ عواید د هغه دي چې هغه د ښاروالۍ د خپلو ملکیتونو څخه په لاس راوړي. مثلا د ښاروالۍ مارکیټونه دي، په کرایه دکانونه ورکړي دي، مارکیټونه دي، د تیلو پمپونه دي، په نورو برخو کې دي قراردادونه دي، مځکې چې د ښاروالۍ اړوند ملکیتونه دي په قراردادونه ورکړي دي. ډېره برخه زموږ عواید د همدې څخه دي او پاته چې دي هغه بیا د صفایي محصول دی، د خټو ټیکس دی، د جوازونو ټیکس دی، په مختلفو برخو کې دي. تاسې په تیر کال کې تقریبا 29 انکشافي پروژې پلي کړي دي. د دې له ډلې څومره سړکونه دي؟ پروژې مو په مختلفو برخو کې وې. د سړکونو په برخه کې هم وې، د مندونو، کانالونو، د ویالو، چریو، د چک ډیمونو، د شاته تنظیف سرسبزي و، د تنویر د ښکلا په برخه کې په مختلفو برخو کې پروژې وې. د سړکونو په برخه کې چې موږ تیر کال څومره سړکونه کریزي کړي دي، هغه د ښار په 11 برخو کې، یعنی په مختلفو ناحیو کې مو 11 سړکونه رغولي دي. دا سړکونه خو بیا فرق لري، ځینې بیا غټ سړکونه وي، ځینې بیا کوچني سړکونه، ځینې سړکونه بیا داسې وو چې هغه بندې لارې سره وصل کړي، که څه هم هغه اندازه بیا لږ کمه وه خو ارزښت یې ډېر زیات و. لویه پروژه چې کندهار کې بشپړه سوله، د شکاپور دروازې سړک و، دا تقریبا 2.3 کیلومتره سړک و. دا د 40 متره په پلنوالي سره په اساسي ډول ورغول سو د 2 کالو په موده کې. په 1402 او 1403 کال په وروستیو کې کارونه بشپړ سول. دا یو ډېر مهم سړک و. د ښار څو ناحیې او د کندهار ولایت تر ډنډ ولسوالۍ له ښار سره وصل کړل. پر دې سړک باندې تقریبا 200 میلیونه افغانۍ لګښت رالی. ترڅنګ نور سړکونه دي، لکه مثلا د شپږمې ناحیې اړوند چې تیر کال سړک جوړ سو، هغه د دې محسوس په نوم یو سړک و، 2 کیلومتره و. په 15مه ناحیې کې یو بل مهم سړک جوړ سو، هغه 2.5 کیلومتره و. د دغه سړک ترڅنګ دا سړک چې د زابر غاړې سړک و، ترڅنګ 2.5 کیلومتره بل محافظتي دیوال هم ورغول سو، ترڅو یو خو دغه د سړک د تخریب مخه ورڅخه ونیول سي د دیوال په رغولو سره، او بل چې بیا پر دا سړک څوک روان دي، د زابر ته بیا د موټرونو، موټرسایکلانو، د وسایطو د ورلوېدلو خطر هم راکم سي. نور سړکونه په مختلفو برخو کې کېدای سي ستاسې وخت دومره نه وي چې ټوله درته یادوو. تقریبا 11 سړکونه و تیر کال. هغه کوڅې چې مثلا پخې شوي نه وي، په تیر کې خلکو سره د ستونزو سره لاس و ګرېوان و، تګ راتګ پکې ستونزمن و. څومره کوڅې مو پخ کړي او څومره کوڅې مثلا کانکریټ شوي؟ د کوڅو په یو خو هغه چې سړکونه کریزي و، بل بیا هغه د فرعي سړکونه چې هغه کانکریټ سوي دي یا کوڅې کانکریټ سوي دي. موږ تیر کال کندهار ښار کې تر 100 زیاتې کوڅې یا فرعي سړکونه هغه کانکریټ کړي دي. دغه تر 100 زیاتې کوڅې تقریبا دا د ښار په مختلفو ناحیو کې وې او ترڅنګ بیا دا کوڅې چې جوړېږي د کورونو په منځ کې، دا کوڅې دا ترڅنګ بیا د اوبو تېرولو لپاره چرۍ هم ورسره جوړېږي. نو د ښار په مختلفو برخو کې تر 100 زیاتې کوڅې او فرعي سړکونه دا بیا کانکریټ سوي دي. که د چک ډیمونو په موضوع باندې وغږیږو، څومره چک ډیمونه جوړ شوي؟ کابل ښاروالۍ څومره چک ډیمونه په تیر کال کې جوړ کړي؟ چک ډیمونه خو که راست یاده چې د افغانستان په سطح باندې په ټول افغانستان کې په هر ولایت، په هر ولسوالي کې
چک ډیمونو ته کار وسو. تېر کال د لویه لاسته راوړنه دا وه چې د اوبو د ذخیره کولو لپاره کوچني او غټ چک ډیمونه جوړ شوي دي. کندهار ښاروالي هم په دې برخه کې 2 چک ډیمونه د کندهار ښار په شمالي برخه کې جوړ کړي. یو غټ چې ډیم و هغه د میانکو په نوم باندې دا بند کندهار ښاروالي ورغوي. دا تقریبا 1.5 میلیون متره مکعب اوبه ذخیره کوي.